دا مخکې تر دې چې و د اسلام حقانیت دا بیان سوی و او د یهودیت او د نصرانیت ابطال مګر و په زمانه کې د نبوت د نبي صلی الله علیه وسلم. د یهودیت او نصرانیت چې موږ وایي باطل دي یا قرآن وایي چې دا باطل دي، دا نه معنی چې دا د ریښو څخه د اصل و د ابتدا څخه باطل دي. د ابتدا څخه نه دي باطل. یهودیت چې په خپله زمانه کې چې هغه نبي را مبعوث و د هغه امت لپاره په هغه زمانه کې دا حق و. بیا چې وروسته د مثال په طور د حضرت عیسی علیه السلام دین بیا وروسته رالی چې انجیل نازل سو، بیا دغه یهودیت چې دا بیا منسوخ سو، وروسته نو بیا دغه نصرانیت و د نبي علیه السلام په زمانه په دغه زمانه کې بیا دغه حق چې د نبي علیه السلام بعثت رالی قرآن کریم نازل سو، بیا نو بیا دواړه منسوخ سو. نو یهودیت او نصرانیت چې ابطال یې په قرآن کې بیانېږي یا په احادیث کې بیانېږي یا علما بیانوي، په کوم وخت کې دی باطل دي؟ په دا زمانه کې د نبوت د نبي علیه السلام چې دی نبي رالی اخر زمان هغه منسوخه سوه او د سره څخه هغه حق او قابل اعتبار او باید عمل ته سوی وی. نو ما په دې مخکې بیان په دې مخکې آیاتو کې د اسلام حقانیت بیان شو چې دا ملت ابراهیمي دی، بلکې د ټولو انبیاو دغه ملت و دغه اساس و. ولې د اسلام معنا تابعداري د حق د هر نبي دعوه ده اوس تابعداري د حق وکړي. د اسلام بنیاد هم پر دغه فروع چې تابعداري د حق وکړي. نو دا ملت ابراهیمي دی، دا حق دی، په دې باید عمل وشي. او یهودیت و نصرانیت په دغه زمانه کې باطل دا چې بیان شو. اوس نو څه چل کوي؟ اوس بیا د دوی د داعیانو چې هغه د یهودیت د نصرانیت لپاره دعوت تبلیغ کوي د هغو جواب الله پاک ورکوي. د دوی داعیانو به دا وایي د یهودیانو برای ویلو ګورې زموږ نبي د ټولو نبیانو غوره نبي دی موسی علیه السلام. خدای پاک په خپله خبرې ورسره وکړه په کوی تور کې. نور انبیا ته به ملکه راجرژل. کتاب مو د ټولو کتابو غوره دی. یهودیت تر ټولو مذاهبو غوره مذهب دی. نبي مو غوره دی، کتاب مو غوره دی، دا زموږ مذهب چې دی دا غوره دی. نو راسئ یهودیان نصرانیانو به بیا ویله برای وله زموږ نبي چې دی حضرت عیسی علیه څنګه سره پلار نه لري، پلار یې خدای نو دونه ورنږدې دی خدای ته. نعوذ بالله کتاب مو د هغه رقم بزرګ کتاب دی. نصرانیت چې دی بیخي ښه دین دی، ښه مذهب دی، حتی د انبیاو وسط هم په دغه سوي چې نصرانیان سي. نو راسي ګور دعوت کوه، یو نارې ولې یهودیان سي او نورو داعیانو به نارې ولې نصرانیان سي. الله اوس د دې حکایت کې جواب ورکړي. وقالو دوی به ویل د یهودو و نصاراو ولکونو تاسې سئ هودا یهودیان سئ. دا یهودیان سي دا نو د دې جمعواري مقوله نه ده، دا یوازې هغه یهودیان چې پکې شوي دي هغو مقوله دغه چې ورپسې یهودیان سي او نصارا ولیا نصرانیان سي. دا بیا د چا مقوله وه؟ دا بیا په دې کې د هغه ډلې مقوله وه چې نصرانیان وه. دا نه معنی چې یهودو و نصاراو دواړو یهودیت هم دعوت کوه، یهودو و نصاراو دواړو نصرانیت هم دعوت کوه، بلکې علاوه یې دوی ګردو دعوت کوه چا یهودو یو یهودیت ته، نصرانیان یو نصرانیت سره تقسیم یې کړه. که ته مو د وقالو صفات د ضمیر په دې کې و دواړو ته راجلي وقالو دوی په جمع ویل دي ګردو ویله. څنګه ویل چې کونو تاسې یهودن یهودیان سي. دغه چې ورپسې یهودیان سي دا د نصاراو هم دعوه وه، دا دعوه یې نه وه. دوی خو ویل ولیست اليهود على شيء، دغه یې دعوه وه. نصاراو دغه ویل او یهود ولیست النصارى على شيء. دوی په خپل ځان کې سره دښمنانو مګر الله پاک د اجمال په خاطر سره جمع کړل. ول دوی دعوت کوه چا یهودیان سي چا نصرانیان سي، دغه دینو ته دعوت کوه. ولتهتدوا تاسې به بره پر هدایت سئ. چې یهودي سي به لار پیدا کړي پر حق به برابر سي، چې نصراني سي ابل واره به پر حق برابر سي لار به پیدا کړي. الله وایي څنګه جواب ورکړي؟ قل الله وایي ته داسې ورته وایي ای محمده وبل ملة ابراهیم حنیفا. بل څه معنی؟ د ما قبل نفي وکړه چې وایه زه نه یهودي کېږم نه نصراني کېږم، نو څه شم کوم؟ نتبع ملته. دلته نو تفسیر چې دی هغه یو فعل سره دی چې ملت ابراهیم نسب معلوم شي، ملت پکې شي منصوبه دی، بل ورته موږ هغه رکاب نه کوو بلکې موږ متابعت کوو ملت ابراهیم، د ملت ابراهیم علیه السلام، د دین د ابراهیم علیه السلام. ملت د دین خو یا معنا سره و، د دین د ابراهیم علیه السلام موږ د هغه متابعت کوو. تاسې چې د یهودیت او د نصرانیت متابعت نه کوو. دغه جواب چې خدای خپل رسول ته وشوي د هغه جواب امت هم وفي امت هم وایي چې یهودیانو ته که دعوت ته کوه نصرانیانو که دعوت ته کوه دغه جواب ورله روان چې بس موږ د ابراهیم علیه السلام پر ملت باندې چې ابراهیم څنګه و او ملت یې سره کړ. دا حنیفا حال دی د ملت څخه په داسې حال کې چې دا ملت د ابراهیم چې ورسره کوم حنیفا دی سیده و کوږوالی نه و پکښې کې د باطلو خواته، د باطله څخه سیده پر حق باندې تللی و، د باطلو خواته هېڅ کوږوالی نه درلود. یا د حنیفا حال که د ابراهیم څخه چې مذاکرې د ملت لپاره دی په داسې حال کې چې د ابراهیم حنیف و. د حنیف ترجمه ته زده کړئ. حنیف معنا د باطله څخه مائل د حق خواته چې حق د سیده لاره ورغلي، د باطلو خواته هېڅ کوږوالی نه لري.
نو دا ملت که د ابراهیم علیه السلام دی هم سیده په حق باندې برابر دی که جن نسته پکې د باطلو خواته میلان نه لري که په خپله ابراهیم دی هم حنیف دی نو حنیفا د دواړو څه کېږي چې دا ملت حنیف دی یا ابراهیم چې د ابراهیم علیه السلام څنګه و حنیفا دی حنیف و سیده و پر حقه لار برابر و د باطلو خواته یې هېڅ کږوالی نه درلود نو د دغه ملت ورته موږ متابعت کوو څه چې د یهودیت او د نصرانیت متابعت نه کوو ولې په هغه کښې اوس کجي راغله کجي یې څه شي ده وار د واره چې دا د نبي علیه الصلاة وسلام دین نه و راغلی په یهودیت کښې د مثال چې نصرانیت نه و راغلی په هغه کښې راستي و ولې خو هغه د خدای دین چې نصرانیت راغلی دوی نه ومنئ کجي په کښې کښې راغلی ولې خو په یهودیانو کښې په تورات کښې ویل چې که بیا عیسی راغلی منئ بیا حضرت عیسی علیه الصلاة وسلام عیسایانو کې په انجیل کې نازل شوي بلل که محمد علیه السلام راغلی منئ بیا هغو کې ویل چې محمد علیه السلام بیا راغلی منئ بیا نو هغو دواړو ته چې امر سوی و که چې فرقان نازل شو پر محمد علیه السلام تاسې بیا منئ اوس چې فرقان نازل شو نبي علیه السلام نبي شو دی یې نه مني د خپله دینه کوږ شو که نه شو خو د کوږ شو پکښې کوي خو د ده په جن کې د ده په کتاب کې ورته لیکلي وه چې محمد علیه السلام راغلی په قول کې کوي ایمان به پر راوړي نو تر هغه وخته چې نبي علیه السلام نه و راغلی خو هغه دین حق و دوی په صراط مستقیمه برابر و چې دا راغلی اوس یې نه مني ګویا که د خپله دینه واوښتي نو حنیفیت نشته پکښې چې په هغوی کښې کږوالی شته نو دا حنیفان یې په دغه وایي چې ملت ابراهیم حنیف دی حنیف څه معنا په هغه کښې د اسلام د انقیاد د تابعداري امر سوی و په تابعداري موږ ته امر کړی دی نو دا واقعي سم ملت دی او څه چې د یهودیانو د نصرانیانو ملت چې دی هغه ته موږ اوس نه وځو په هغه کښې حنیفیت نشته څه معنا راستي و سیدهوالي اوس نشته پکښې کږوالی مو پکښې کښې راوستي نو وما كان من المشرکین او دا چې ورته ووایاست د ابراهیم علیه السلام چې حنیف و د باطله څخه مایل و حق و د حق خواته میلان و دا ورسره شوه وما کان نه و د ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو څخه هم نه و دا هم ورسره ووایه ګورې دا د خپل تر مقولې لاندې چې هغه خبره وکړه او دغه خبره ورسره شوه وما کان من المشرکین او دی د مشرکانو څخه نه و اوس نو د دې اخري جملې ربط د آیات د لړمونو سره د مابین سره دا څنګه دی نو ربط یې دا دی چې دغه یهود و نصارا په ظاهر کې ملت د توحید د دوی زمو مګر خدای باره په دې خپل ملت په د خپل دین چا یهودیت و نصرانیت شرک په ګټ په قرآن کریم بل ځای راځي که دا یې صحفې سوفیات وقالت اليهود عزیر ابن الله یهود به ویل عزیر علیه السلام د الله زوی دی نبي و د خدای ورزوی کې خو شرک هغه ته وایي خدای کې ورزوی ثابت دی او وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارا به ویل المسیح علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام دا د الله پاک زوی نو هغه دوی په یهودیت زموږ چې ګډ کړي وو شرک ګډ کړي وو نو دا به بله خبره ورته اوس چې اطلاق خو ستا دین منسوخه سو ته نه ځینې اورې که جې پکښې کښې راله دا یې یو او بل دا د ستا په دین باندې دوی د شرک په اوبو دې واخلي زموږ د شرک په ګډ کې وما کان من المشرکین موږ د ابراهیم پر هغه ملت باندې چې هغه شرک نه کوه دا یو توجیه سوه د دغه اخرنۍ جملې چې د آیات سره ملګری کړه چې دوی شرک په ګډ کړو یعنې په بل آیات کریمه باندې دا خبره ثابته ده چې دوی شرک په دین کې کاوه او یا مطلب دا سو چې د دغه یهودو و نصاراو سره خو د مکې مشرکان د مدینې په شاوخوا کې خپل هم هغه مشرکان د هلته آباد په دې ځای کې نو دا چې د اوس و خزرج دلته آباد هغه خو هم د یهودو د نصاراو سره لکۍ بندي وه د دې مشرکان مګر یهودو و نصارا چې وه یو څه احکام یې د ملت ابراهیمي عملي کول سنتي یې کوله سره خرایه د مثال په طور ګای ګای داسې خپل یو د نوکانو پرې کول یا د حج ځینې ارکان کول دا خو ګرده د ابراهیم علیه السلام د ګټې باره به دعوه کول ول موږ په خپله وروڼه د ابراهیم علیه السلام پر ملت دی خدای خوار کړي چې موږ هر څه کوي نعوذ بالله موږ خپله د ابراهیم علیه السلام لمون نه یې لکوو دا مشرکان دي موږ نو الله دلته رد وکړي چې الله ورته ابراهیم علیه السلام پر ملت یوازې دا د سنتي په خاطر د ابراهیم علیه السلام پر ملت برابر دی چې یوازې ما ځان سنت هغه نور احکام اساس ابراهیم علیه السلام مشرک و ته شرک کوي بتا د کې توازن ابراهیم علیه السلام په ملت برابر نو الله یې دغه دعوه د عربو دا ورته چې ابو سلطان عربو ته د یهودو د نصاراو دعوه خو هغه طرف چې بل ملت ابراهیم حنیفه چې هغه حنیف و که جن و پکې ته جن اوس که جن راغلی دا یو او عربو ته دا وکړه چې وما کان من المشرکین ته چې دعوه کوې بله واده د ابراهیم علیه السلام په ملت برابر ابراهیم علیه السلام خو شرک نه کوه ته شرک کوې دا څه ملت شکر برابر نو دغه درې طایفې وګوره چې درې سره علاقات باندې چې راغلي اوس یې جواز نه دا ام یهود ام نصارا هغه تر کومه ځایه شو چې بل ملت ابراهیم حنیف هغې مې ترې بیان کړه او دا بله د مشرکان راغله چې په عربو کې هغه یې وما کان من المشرکین چې دوی زم د ابراهیم پر دین برابر یم علاوه ابراهیم مشرک نه و ته شرک وکړي دا خلاص اوس نو چې د دې داعیانو هغه چې ما د دوی وجل کړې دعوت تبلیغ ته او د هغو جواب الله پاک دغسې و مؤمنانو ته وښوه چې دوی تا دعوه کوي دغسې برمدا حیران ورته دا کار نه کوي زه د ابراهیم علیه السلام په ملت برابر یم اوس نو د ابراهیم علیه السلام ملت کې چې دي لکه پخوا کیسه او باره وه چې غزا کېدله د هندوستانه سره احمدشاه بابا غازیان به یې ولي وه د وطن نو برای یو مسلمان دی پښتون دی خود نو برای یې دوه اغزار نور کلمه ووایه پرېږدي ولاړ تر څنګه یې کښېناست هغه ول راویې کړه
زه ولې دا چې دا صفات د بنده راوړي نه خپله ضرر و صفات یې غواړم نو چې داسې پاته نه شي معنا چې یو خلک ته وایي واضح پر ملت ابراهیمي یم چې هغوی ملت ابراهیمي چې شي کړي ورته دا چې پاته راواچوي الله یې داسې خلاص راکاږي برای د ابراهیم ملت دغه دی زده په دغه ځای کې ورته ابراهیم د ملت خلاصه راکاږي قولو تاسې دا هم ورته ووایاست الله پاک ګوره ګرد مؤمنانو چې امر وکړي خپل رسول الله اسلام چې امر وکړي تاسې ورته ووایاست ولې یهود و نصارا ورته وآمنا بالله موږ اول د واره ایمان راوړي چې تصدیق مو کړی دي بالله په خدای پاک موږ خدای مونږ پر هغه باندې ایمان و باور دی دا یې اول رکن د ملت ابراهیمي وما انزل الینا و د هغه رقم موږ ایمان راوړ دي ما پر هغه کتاب و احکامو انزل چې نازل سوي دي الینا و موږ نو موږ ته چې نازل سوي دي یعنې په ذریعه د محمد علیه الصلاة والسلام راته نازل سوي دي خپله خو په موږ باندې وحي نه دي راغلي وما انزل الینا چې موږ باندې ته نازل سوي دي چې هغه و موږ ته نازل سوي وما پر هغه کتاب ایمان راوړ دي انزل چې هغه نازل سوي دي الینا و موږ ته وما انزل الى ابراهیم هو ما پر هغه احکامو او هغه وحي باندې چې انزل چې نازل کړل سوي دي الى ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاة والسلام واسحاق واسماعیل واسماعیل علیه السلام واسحاق واسحاق علیه السلام چې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن دي ويعقوب ويعقوب علیه السلام چې د اسحاق علیه السلام زوی والاسباط و دا قبیلو ته د یعقوب علیه الصلاة والسلام د نسل څخه اسباط جمع د سبط په سبط والمسي ته ویل کېږي د زوی زوی دغه ته سبط ویل کېږي حفید هم ورته ویل کېږي په عربي کې حفید هم مسۍ بوتل نو اسباط یې اوس جمع شوله دا د یعقوب علیه السلام 12 زامن وه دا هر زوی چې د هغه نسل جلا جلا قوم شو نو د الې ته اوس سبط ویل کېږي د لمسیانو به کې یو ډله شوه دا بله د لمسیانو ډله شوه دا بله خاندانونه چې ورته وایي یا قومونه و پښې چې ورته وایي نو چې دا نازل سوي و ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او اسباطو ته چې نازل سوي پر دغو ایمان راوړي دي اوس نو و دغو ته چې شي نازل سوي په دې خبره بیا ته سر خلاص کړي ابراهیم علیه السلام ته 10 صحیفې نازلې سوي وې دغه 10 صحیفې د ابراهیم علیه السلام دپاره هم وې چې عمل کوه که د اسماعیل دپاره هم وې د اسحاق د یعقوب او د دوی د اولادو دپاره بیا نور وحي خو ورته راتلې مګر د عمل دپاره هغه 10 صحیفې پرتې وې چې ابراهیم علیه السلام ته راتلې لکه هلته چې ما اصلي وحي خو زموږ پر نبي راغلي دي مګر قرآن ویله چې وما انزل الینا چې موږ ته نازل شي کله موږ ته نازل شي خو نبي ته نازل شي خو چې نبي ته نازل شوي هغه زموږ دپاره وې دلته هم چې ابراهیم ته نازل شوي دي هغه د اسماعیل و اسحاق و یعقوب د اسباط دپاره هم دي نو دغه 10 صحیفې د ګردو دپاره چې وې وا پر هغو هم موږ ایمان راوړ دي ګوره زموږ څنګه ښه دین دي پر یوه نبي لا رد نه کوي یهودیان پر عیسی علیه السلام رد کړي پر محمد علیه السلام رد کړي عیسایان به پر هغو رد کړي پر هغو رد کړي زموږ داسې یو جامع دي چې ګل د انبیا زموږ دي پر ټولو مو ایمان دي چې دوی ته کوم کتابونه نازل شوي پر هغو ټولو زموږ ایمان دي فقط په دغه ځای کې ځینې جلای چې د عمل دپاره نن یهودو نصارا ته چې کتابونه منسوخه دي د عمل دپاره دغه دی مګر درسره منم یې چې حق دا د خدای پاک کتاب چې واره واره نازلېدی نو الله وایي دغه ووایي دا څو خبرې درې اول ایمان پر خدای شو بل ایمان پر ما انزل الینا سو دا دوهم دریم ایمان پر ما انزل الی ابراهیم سره اسباط پورې راسه وما اوتی او دغه رقم ورته ایمان راوړ دي ما پر هغه احکام و کتابو باندې اوتیه چې ورکړه سوي و موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ته تورات ورکول سوي و حضرت عیسی علیه السلام ته انجیل ورکول سوي و پر هغو کتابو او معجزو چې ودې ورکول سوي دا ما یې عبارت کتاب د معجزو د ټولو څخه چې وما پر هغو معجزو کتابو ایمان راوړي چې ورکول سوي و چا ته موسی و عیسی ته ورکول سوي دا یې څلور وما پر هغو ایمان راوړي اوتیه چې ورکول سوي دي النبیونه و نبیانو ته ورکول سوي من ربهم د طرفه څخه د رب د دي نور نبیان داسې مجمل یې ګرده پسې راکړي هغه غټ نبیان ته یاد کړي ابراهیم علیه الصلاة والسلام د موسی علیه السلام د عیسی علیه دا خو هغه غټ دي حضرت داود علیه السلام په دا نبیونو کې ورده چې دا وما هغه کتابونه و معجزې اوتیه چې ورکول سوي دي النبیونه و نور نبیانو ته بارونه که نورې صحیفې دي لکه د شیخ علیه الصلاة والسلام ده یا د ادریس علیه الصلاة والسلام ده یا که بل کتاب دی لکه زبور چې چا ته ورکول سوی و داود علیه السلام ته دا ګرده په دغه جمله کې بیا درک شي من ربهم د طرفه څخه د رب د دوی پر دې ګردو ورته مزمر ایمان دی ورته دغسې ورته د بلکې ابراهیمي خلاصه دغه ده چې څوک نه پېژني د ابراهیم علیه السلام اساس دغه دی چې موږ ګرده اوس موږ ته څوم یو چې دعوت کوو چې موږ د ابراهیم علیه السلام پرې ملت یو نو زموږ باید دغه اساس چې پر ټولو کتابو ایمان راوړو پر ټولو نبیانو ایمان راوړو دا نه چې باره یو د ویلې یو منو بل نه منو ټول انبیا منو د الله پاک حق نبیان دي او ټولو په حق دعوت تبلیغ کړی وو د مثال په توګه دا کتابونه چې د خدای پاک هغه چې د نازل کړو پر وزم الایمان دي حق دي مګر وس دپاره لایحه عمل نه دي د لایحه عمل اوس قرآن او دا ورته لا نفرق بین احد منهم
خلاص داسې چې لا نفرق ورته موږ فرق نه کوو بین احد په مابینځ کې د یو منهم د دغو رسولانو موږ په دې رسولانو کې دا نه کوو چې یو رانږدې کوو بل لرې کوو دا مو عقیده ده چې محمد علیه الصلاة والسلام افضل الرسل تر ټولو رسولانو افضل مګر که پاته نبوت خبره سي نبوت د ټولو غیمونو ایمان مو دوی باندې فضیلت فقط په پکې کې د چا درجه بلوړي د چا د بچي شي کښتې په قرآن کریم کې دا خبره بیا راځي د غیر په بله سپاره کې نو ونحن له مسلمون او دا ورسره وویل شوه ونحن موږ له دپاره د دغه خدای پاک مسلمون موږ تابعداران یو مطیع یو انقیاد یې کوو چې څه راته وایي بس هغه کوو نو خدای پاک چې راته وایي چې نن دغه حکم وکړه د هغه کوم که څه بیا منسوخه کړي بل یې راوړو هغه وکړه بیا هغه کوم چونو چې رانه پکښې کوم چې خدای ولي واره واره دغه نه راته وایي خبره خو پوهېږي د خدای پاک په دغه رقم انقیاد موږ کوو چې الله پاک وایي مړ چې ژوندی چې لاس ورته کښېنه کښېنې به چې لاس وره ولاړ ته ولاړېږي دا به نور سره چې یا مې کښېنه وسمدم یا مې سمدم ولاړ الله زما بنده لاس باندې ولاړو زر باندې کښېنو باره په دې څه جوړ کړل نو دغسې ووایه چې ونحن موږ له د خدای لره مسلمون منقادون یو مطیعون فرمانبردار یو داسې نه لکه یهود چې یو څه یې منې چې هغه خدمت برابر چې نوی دین راغلی اسلام یا د نبي علیه السلام برای بیا نوی دا اسلام دا خو اسلام نوس معنا اسلام معنا انقیاد تابعداري دا کومه ده چې تابعداري ته یو ځای د خدای پاک په قول کې بل ځای بل بیان کړي نو دغسې ورته وایي چې د ملت ابراهیم خلاصه خو اوس زده کړه په دا یو آیات کریمه کې الله پاک ټوله سره وکړه چې پر ټولو منزلو کتابو ایمان پر ټولو مرسلو رسولانو ایمان او په پای کې دغه خبر ورسره کړی چې بس موږ د خدای تابعداره چې د ورځې لاس واره حکم راته بدلوي موږ چاره نه درو کوو دا خلاص نو الله پاک اوس پر دې خبره تفریح کوي چې د ملت ابراهیمي خو دغه خلاصه سوه تر هغه مخکې په هغه آیت کریمه کې ویله چې ته وایه یهودو ته وایه ورته اساس پر مذهب نه کېږو زموږ مذهب دغه د ابراهیم علیه السلام مذهب دی نو اوس دوی ستا اطاعت کوي که نه کوي الله وایي که وکړي فبها که نه وکړي دواړه حکم ورته بیان فإن آمنوا کچیر دی ایمان راوړي بمثل پر مثل ما د هغه خبرو آمنتم چې تاسې ایمان راوړی به پر هغه ما باندې چې په کومه خبرو ته ایمان لرې د معین هغه خبرې در سره ومنلې نو په ځینو تفاسیر کې وایي دا د مثل ټولو په دې ځای کې چې دی معنا زائد یې داسې ووایه فإن آمنوا که دوی ایمان راوړي بما پر هغه خبرو آمنتم چې تاسې ایمان راوړی مګر دا چې ستا په عقیده کې دي ګواکې یو خبرې چې زه په عقیده کې بل خبرې دي مګر هلته معنوان یې سره ورته دي بلکل سره یو شی دي نو که دوی ایمان راوړي پر مصر باندې پر هغه رقم خبرو چې تاسې ایمان پر هغه باندې راوړي تاسې ایمان پر کومه خبرو راوړي دغه ویش اوس په دې مخکې آیت کریمه کې کینې سولې دا ګل مؤمن به هشیان چې دوی هم دغه رقم ایمان راوړي فقد اهتدوا علا وایي اوس نو فقط په دغسې اهتدوا دي پر هدایت اوس هدایت ته راغله مخکې چې پر یهودیت باندې وه یا پر نصرانیت باندې وه هلته هدایت نه و پکښې کې نو هغه خو که چې پکښې کې وه حنیفیت نه و پکښې کې نو حنیف اوس دې سوله اوس هدایت ته راغله اشکې دا ومه ده وان تولوا که دوی چیرې مخ وګرځوله دا ځم لا سرته ستا هغې پسې لکوه دنیا پر کومه خوا روانه ده پر کومه خوا روانه هغه خپل یهودیت او نصرانیت پکښې راټینګ کړي فانما هم فی شقاق الله وایي نو بیا حکم دغه دی چې فانما نه ده بلکې دا رنګه ده چې هم دوی فی شقاق دوی په مخالفت کې دي ستا سره نو په دې باندې پوه شه چې اصلا دوی د عناد په مخالفت کې درته ناست دي کنې حق په دغه دی واضح شوله شق اصلي و یو جانب ته ویل کېږي یو طرف نه دي پښه چې وچې وي شق وکړي خو دا باره دوې څنډې پیدا کېږي دا بغرسي بل دا بغرسي هر شی چې د مثال د درخته چې دوه شاخه وکړي دا یو شخص دا یو بل شخص نو دوه شیان چې یو په یوه طرف کې بل په بل طرف کې اکثره وخت باره کې انسانان چې سره په طرفینو کې اکثره وخت جنګ ته مفضي شي لکه د مثال په طور په حق کې چې دغه اختلاف د امت چې راغلی د امام مجتهدینو یې چې دی د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمهم الله تر مابین چې کوم اختلاف راغلی دی دا پر باطلو خو نه دی خو هر یو د خپل اجتهاد د مخې دی لا کاږي په خدای چې وچاته مسلزم مجادلې په مسلزم شي چې حنفي او شافعي به سره جنګ کړي وي پر یو حکم نو شک چې بانا په دوه طرفه کې شي واقع اکثره مجادلې ته مستلزم ګرځي اصلي خو شک طرف ته کې په دغه ځای کې شک په معنا سره باره د جنګ او د مخالفت راغلی ما دا خبر درته کوم چې اکثره وخت شی دوه ځایه سره وچې وي مال کې انسانان چې سره دوه ځایه سره باره غالب دا چې مجادلې ته مستلزم شي املو ته مستلزم شي نو الله پاک د شقاق په ذکر کې د شقاق او د شق یوه معنا سره چې په انما نه ده بلکې دا هم دوی په شقاق په مخالفت کې ستا دي په جګړه کې ستا دي نو په خبره پوه شه چې دا ګر سره په سنګر کې درته پکښې راستنه اشنو چې جنگ سره کوي نو د جدون ملت سره به نبي علیه الصلاه والسلام مخالفت څنګه کوي جنگ به څنګه سره کوي د انسان په زړه کې یو څه راګرځي چې زه به نو د جدو د خلکو سره چې یهود دي نصارا دي مشرکان دي زما خبره نه مني الله تا اعلان وکړي بروا کې ومنل خو ټیټ کنه ومنل نو دوی په شق په مجادله کې سره سره نو زه به څه کوم الله دستي اطمینان وکړي وایي فسیکفیکهم الله فسجر دی یکفي چې کفایت به وکړي کوه تا ته هم د دوی څخه الله خدای پاک الله وایي زه دې کافیم وار مور ته خطا کړه دا چې د سر دې په شق کښېني په سنګر کې دې کښېني دی
دوی دې مخالفت ستا سره شروع کړي مګر چې وارخطا نه کړي دا پس یکفیکه یې نبي علیه ته اطمینان ورکړي چې د شقاق خبر چې مې درک کړي چې په شقاق کې دې مګر و چې وارخطا نه شي ودګي نو بره مکه سګه خالي کړي فسجد یکفي چې کفایت به وکړي که و تا ته د هم او د کاف تر معنی مضاف کړي یعنې شرهم د شر څخه د دوی د شر څخه به تا ته کفایت وکړي څوک الله خدای پاک هغه فاعل هغه ته وروسته دي ولې خدای ضمائر د مخه سوي دي مفعول چې زمیر سي باره د مخه کېږي فسيكفيك جد کافي به سکه تعالی د چی څه به کافي شي دا اول مفعول شو شرهم د شر څخه د هم راجع خدای مال شر مضاف سره کېږي ولې دا کفایت چې ګردو مرضی په زوات کې نه راځي په افعال کې راځي د هغه پیاله څخه کفایت نه تاسو کو صاحب سوال ذکر نو د دې د شر څخه کافي علاوه زه وهو السميع العليم وهو دا خدای پاک السميع اوریدونکی دی ستا خبرې هم اوري چې ښایسته خبرې یې پیغمبر او د دغه یهودو نصارا خبرې هم اوري چې کېږي دي د زهر ډکې نو الله پاک سمیع دی اوریدونکی العلیم الله پاک خبردار هم دی په چا سره په نیت سره هغه باطن ستا دی ستا باطن هم الله ته معلوم دی چې ته احقاق د حق کوې دعوت د حق کوې او د دوی باطن هم معلوم دی دی فقط په خوله وایي چې موږ دلته راغلي اصلاحات راوړو دی د فساد په نیت راغلی د اصلاحات په سره په خښته کې ولا اخسته اصلاح د ده خښته چې راشنو ده نجسه ده خښته یې راغسې مرداره ایښې ده شرک یې په ګډ کړی دي عیاشي او فحاشي په ګډه کړې ده نو الله علیم د دوی په نیت هم دی هم دې خبرې اوري چې ستا خبرې سره کم دي هم دې نیت پېژني هم د دوی خبرې او د دوی نیت پېژني ستا نیت صالح خبرې د صالح د دوی نیت فاسد خبرې دغسې فاسدې دغسې کږې د زهر ډکې دي نو الله وایي چې زه علم هم لرم اورېدونکی هم یم راته ضایع کوی دې نه شي کفایت د شر د دوی زه تا ته کوم هغه توګه حفاظت پر ما دی که څوم دوی په شقاق کې تا ته ناست دا خبره خلاصه شوه چې ما د دوی د داعیانو هغه د دوی جنس چې دعوت کوه هغه جواب ورله راورکوي او سمدم خلاصه د خپل مذهب ورته وویله نو د دعوت طریقه خو مو زده شوله ګرد عمر باطل ته واره واره جواب وکړ چې متابعت کې نه کوم او بیا به خپل د دین خلاصه خپل عقیدې خلاصه پېښوي چې دغه زما دین دی دا یې ورته بیان کړي په پای کې نو اوس د دوی د یو بلې دعوې رد وکړي هغه دا دی په نصاراو کې یو رواج د دوی کلیساوي چې وي په هغه ځای کې به یو حوض جوړ کړی وي هغه حوض د ژړو اوبو ډک خوراک تک ژړ نارنجي رنګ پکښې نو د چا چې به زوی پیدا سو په نصاراو کې د اوومې ورځې ځلګاموش چې بلا تشبیه په غوږ کې اذان وکړو دوی به نو په اوومه ورځ باندې بارونه راوړي هغه پادري ته په کلیسا کې چې د دوی ملا یي هغه یې نو باره داسې دا پښو ونیسي په دې حوض یې غوټه کړي درې واره دا چې غوټه کړي باره نو وایي چې اوس نو نصراني سو په حقه سره اوس نو د نصرانیته بالا نه اوړي په نصرانیت رنګ سو ګرته پسې وموښتي دا نصرانیت دا د دوی یو تبرک د هغه رقم که به د بله دینه یو څوک راوښتی وی نصراني سوی به وایي امو دا بېرته اوړي باره براله په دا حوض به غوټه کړي په دې ژړ رنګ باره اوس نو په نصرانیت باندې رنګ شو نو دوی به مسلمانانو ته ویله باره زموږ په اول دین دغه دې ته ګوره موږ یې رنګ کړو بیا ګر سره نه ځینې اوړي دا رنګ معنا د نصرانیت رنګ دا نه مره چې هغه ژړ رنګ نه ځي هغه خوا کېږي نو ول دا خو اوس د نصرانیت رنګ دی په نصرانیت باندې رنګ صورت ژړ ستاسې رنګ شته کومه دي مسجدوی کومه دي اواز مو کومه دي څنګه یو رنګ یې په خپل دي موږ په خپل دین هغې رنګوو دا خبره یې کوله الله وایي ته داسې ورته ووایه باروا صبغة الله مفعول مطلق دلته ذکر کوي هغه فعل یې ورسره حذف یې صبغنا الله صبغه رنګ کړي یو نامور الله خدای پاک صبغة الله په هغه رنګولو سره الله موږ الله په رنګ کړي موږ د حوض به رنګ ته ضرورت ورته نه لرو چې پادري مو کوه حوض چخ موږ چې خدای پاک را پیدا کوي په فطرت اسلامي موږ پیدا کړي چې د مور مازې زیږو بس موږ سره فطرت را سره دی کوم فطرت دغه فطرت را سره دی چې استعداد د قبول د حق په موږ کې شته چې حق خبره یې واورېدله چې هر څه نو ګمراه یې اخر وروسته دې سر ورته وکړو چې وکړي نو صبغة الله دا معنا چې هغه فعل محذوف دی مفعول مطلق دی تقول داخل ما تسل ګرامر د نفي دلالت په پیږي چې موږ رنګ کړي الله صبغنا الله رنګ کړي موږ الله پاک صبغة الله پر رنګولو د الله پاک اخر چې الله موږ رنګ کړو ته پادري صاحب رنګ کړ په کې ساکه د يهودي نصراني ته موږ وایو نو اوس په خدای شرنګي کې به د نصرانيت شرنګي نو ومن احسن من الله صبغه ومن څوک دی احسن و شایسته من الله د خدای پاک صبغه ازروی رنګ نو د خدای پاک وشه شایسته رنګونکي ښه رنګونکي وي که به داسې پادري ښه رنګونکي نو ته د خدای پاک رنګریزي وګوره د پښتنو په لفظ باندې پښتانه کاکا وایي الله پاک رنګریز دی د رنګریز اطلاق خو پر الله پاک باندې نه دی سوی په کتابو کې مګر مفهوم چې وګورې مفهوم یې پکې جوړېږي په الله پاک کې ولې څنګه رنګونکي چې دغه رنګونه چې انسانان دې وکړي څونه مختلف رنګونه وکړي یو رنګریز ته کوار چې د ټول رنګونه چې نو دوی چې ډېر رنګونه ولې دا شل کلمه دا یې پنځه ویشت کلمه د الله پاک رنګو ته چې وګورې چې وجه خلکو کې وکړي دي تر هر څو چې ته فکر کوې موږ نس په حساب کې سره چې څونه کته هر انسان چې جلا قد قامت جلا خصلت جلا خواص جلا خبرې جلا کړه وړه
دا ګرده رنګونه چې الله ورکړي نو پښتانه یې په خپله عامله لهجه باندې ډېره ښه وایي وایي خدای پاک ډېر ښه رنګ یاست. دلته موږ الله رنګ وولي، الله رنګ را کړی دی. کوم رنګ دی؟ هغه د جن رنګ دی. د جن خلاصه چې هغه قبول د حق دغه استعداد په موږ کې ایښي، دغه استعداد د مؤمنه د قیامته پورې نه دی. د حق په طلب باندې بس د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې احکام بدلېدله، دا حکم به منسوخه شو، نوی حکم به نازل شو. د اصحابو نه ویله چې اوس نو ولاکه دا ومنم، پلار یې فرمایي هغه کوه اوس بیا دا راکوې. بس دغه استعداد په پښې کې برای بل څه دي چې پیغمبر دا منسوخ شو دغه کول، بیا چې به دا حکم منسوخ شو بل به راغلی دا یې هغه کول. د استعداد الله پکښې خلق کړي، د الله رنګ یې اخیستی وه چې هغه کوم الله رنګ ورکړی، بیا یې د هغه څه سرغړونه نه کوله. نو ورته وایي ومن څوک دی احسن او ښایسته من الله د خدای پاک صبغة از روی رنګ، یعنې لا احد هېڅ څوک نشته. جواب یې نو دغه راووتی ونحن له عابدون، او دا ورسره چې ونحن موږ له د دغه خدای دپاره عابدون عبادت کوونکي یو. خدای رنګ کړي یو او د دغه خدای دپاره موږ عبادت کوو، سر په سجده ورلره ږدو، موږ د شرک عبادت نه کوو، معنا د غیر الله دپاره. دا اعلان ورلره وکړه. نو تر دغه ځایه پورې چې دا اوس موږ رالو د صبغة الله څخه مال دی هغه د رنګ د خبرې جواب ورکړي چې ته په ظاهري رنګ نازېږې، موږ ته یې باطني دغسې رنګ را کړي دی او دا به دغه رقم رنګ دی. په هر عصر کې چې ته ورته وګورې د نبي علیه السلام د زمانې چې راورسي، حتی که د ابراهیم علیه السلام د زمانې چې راورسي، چې دغه د حق دین خبرې لا څوک فرنګ سوي دي، چې فرنګ سوي دي دغه دي بمان پر اوري، اورونه پر بل دي، بندیخانې دي، شرچ کې دي، یو به د خپله خره څه نه ایتا کړی د پښتنو په لهجه یو د خپلې عقیدې څه نه دی اوښتی. هغه عقیده ده چې 100 کاله به کشر علیه بیا پر هغه لار روان دي چې د هغوی بمان پر غورځي، یو نه لمونځ پرېږدي چې د خدای خوا آبادی شي، نه یې روژه پرېږده، نه یې حج زکات بل شی پرېږده. هغه اوامر د الله پاک پر ځای کوي، بلا کافر شو کوي که بل هر څومره زور چې ورسره کوي. نو صبغه یې دغه رقم صبغه ده چې الله وایي زما دغه ښایسته رنګ دی چې بیا د چا پلار راکړي هر څوک یې په یو رنګ به رنګاوه. اول رنګېدل که د نصیب شو، هر څوک نیکبخت هغه دی چې رنګ نصیب شو، چې نصیب شو بیا نه ځي. او ته څه فرق ناجېږي چې موږ هلته حوض لرو، بارونه موږ ځوانان په غوټه کې وشنو وي، پر اسرانیت باندې مشرف شي، او د دوی پر دغه باندې یا کشنۍ پیدا شي عمر یې رنګوو. د هغه جواب ورله راواخیست، د الله رنګ درګوردو بیا دي او هغه د دایعانو جواب یې مخکې ورله راورکړی و. نو